نو اوله کې داسې وه بیا الله رب العزت دا مسله منسوخ کړه دا مسله منسوخ کړه هغې نه بعد الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم او هغه دوه کسان چې راتګو کې بدکارۍ تستاسونه فآذوهما نو ضرر ورکوي دوی ته فإن تابا وأصلحا نو که دوی توبه وویسته او برابرې کو خپل عمل فأعرضوا عنهما نو مخ واړوئ د دوی نه إن الله كان توابا رحيما يقينا الله توبه قبلونکې مهربان دی ها اوس د تېر شوي آیت کې ووایي چې ستاسو زنانه فحاشۍ ته راتګ وکړي سزا یې ده اوس وایي که دوه نارینه راتګ وکړي د هغوی سزا ده مفسرینو دلته یو څو خبرې کړي دې ته په اسانه پښتو کې یوه ده وی دا اولنی آیت ته سړو سره دی دا دویم آیت د زنانو دی مسله یو ده د زنا ده نو چې اوله کې داسې وه چې کله دا سزا نه وه راغلې د رجم دا او کوړو ده چې زنانه سره به د زنانه دپاره دوه کارونه شو که زنانه فحاشي وکړه او ګواهان پې وو نو یو سزا یې څه ده کور کې به بندې دویمه سزا دا ده چې زورنه به ورکې ردې بدې به ورته وې چې په خپل کار خو ستوبه نه شي که نو دوه خبرې شو نارینه دپاره په دې دویم آیت کې وایي چې تاسو کې دوه نارینه راتګ وکړي دا وایي د نارینهو مسله ده نو نارینهو دپاره یوه سزا ده کومه ضرر ورکول پیغور ورکول زورنه ورکول که حاکم پکې فایده ولیده گزار نیم ورکول دا په اوله کې اوس سوال دلته دا دی چې د نارینه دپاره ولي یو سزا او زنانه دپاره دوه یو سړی به راپاشي چې دا زنانو سره ظلم نه دی دا زه به څه جواب کوم که چېرته د مفسرینو دا خبره ومنو زنا کې زیات لاس ته ښځي دا کیدی شي دا خبره د دې نه ښه جواب نو کیدی شي تا ته یو سړی دا وایي چې د سړي هم ښځه وه څنګه جي بارک الله فیک دی جواب دی سړی چې دی به کور کې پابند کړو نو دی خو ټوله کور مه ساتي د الله نه بعد یو مزدوري څوک کوي رزق به څوک را پیدا کوي نو ځکه ګوره د الله په هره فیصله کې ډېر حکمتونه دي ډایرکټ به دې ته سوچ نه کوي ظلم وشو ظلم وشو دا د کومو خلکو چې دین سره نه لګي هغوی سره دقه یو ټکی ظلم او ظلم هېڅ ظلم نه دی شي دویم قول په دې کې دا دی چې دا اولنی آیت چې د زنانه حکم دی دا د سحاق په باره کې دی سحاق په عربۍ کې څه ته وایي چې زنانه د زنانه سره فحاشي کوي والعیاذ بالله او دا دویم آیت د لیواتت په باره کې دی چې هلک د هلک سره فحاشي وکړي نو لیواتت هم په اسلام په اوله کې دقه وه چې که دوه کسان فحاشي وکړي هلکان نارینه نو هغوی به وهې ټکې زورنه به ورکې پیغور به ورکې دی سزا و دا مسله بیا منسوخ شو په څه باندې چې د رسول وسلم په حدیث کې رالو چې فاعل او مفعول دواړه به وچې دا مسله په دې سره منسوخ شو